او هغه 3 تنه یې هم معاف کړل چې د هغوی معامله ځنډول شوې وه. کله چې ځمکه له خپلې ټولې پراختیا سره پر هغوی تنګه شوه او د هغوی خپل ځانونه هم په هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته. نو الله په خپلې مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او د ریښتینو خلکو ملګري شئ. د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا د بانډو اوسیدونکو ته دا هیڅکله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایي سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای، ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې سي هغوی پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي. دا باوري ده چې د الله په وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي. په همدې ډول دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړنچارې مکافات هغو ته ورکړي. او دا څه ضروري نه وه چې مؤمنان ټول له مخې وتلي وای، خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وای او د دینی پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسیدونکي خبردار کړي وای تر څو هغوی له غیر اسلامي چارچلن نه ډډه کړې وای. ای مؤمنانو، د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ چې تاسې ته نږدې دي او باید هغوی په تاسې کې سختي ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی. کله چې کومه سوره نازله شي نو له منافقانو څخه ځینې د ملنډو په توګه له خپلو ملګرو څخه پوښتنه کوي چې له تاسو نه د چا ایمان په دې صورت سره زیات شو؟ د دې جواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هرې نازلیدونکې سورې زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي. البته د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه د هغو په پخوانۍ پلیدۍ باندې هرې نوې سورې یوه بله پلیدي زیاته کړه او هغوی د مرګ تر شیبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شول. آیا دوی نه ګوري چې هر کال یو 2 ځلې په ازمویښت کې اچول کیږي خو په دې سره سم هم نه توبه باسي او نه کوم درس اخلي؟ کله چې کومه سوره نازلیږي نو دوی په سترګو کې یو له بل سره غږیږي چې چیرته څوک یعنی مسلمانان خو تاسې نه ویني، بیا غلي ووځي تښتي. الله د دوی زړونه اړولي دي ځکه چې دوی ناپوه خلک دي. وګورئ تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی. په زیان کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې حرصناک دی. د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړهسواندی دی. اوس که دا خلک له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هغه د ستر عرش څښتن دی.